پېښور کې د درېیمې روژې د ماښام بانګ وشو. که هر څومره پېښور د هر پښتون دویم کور دی، خو ولې کله کله په خپل کور کې بنده وږې وده شي. په ملک کې روانې ګرانۍ، بیا د کوویډ 19 وبا او د پاسه روژې. کویټه خیبر کیفی د محمد میډیکل کمپلیکس په ګډ زیار وهڅوله چې تر خپله وسه ویډیا د روژه ماتي درستخان د یادې کیفی وړاندې په لوی سړک خور کړي. د کیفی یو واکدار وایي چې په ملک کې حالات ډېر سخت دي، خلک غریبانان دي، زمونږ پښتون وطن بیا ډېر زیات خوار دی په دې هکله باندې او څه د کوویډ حالات دي. نو مونږ دا هڅه کړې ده چې په روژه ماتي کې به دا مونږ به دسترخوان لګو او خلک به راځي مونږ سره به روژه ماتې کوي. نو اصل کې خو مونږ کویټه خیبر کیفی فیورلی د بزنس لپاره کولو کړې وه، خو دې کې مونږ تاسو سره وعده کړې وه چې په دې کویټه خیبر کیفی کې به الله تعالی مونږ ځان سره پارټنر کوو. نو بیا د یو مسلمان په حیث باندې دا زمونږ فرض دی، دا زمونږ باندې لازم دي چې په روژه ماتي کې یا په روژه کې مونږ روژه ماتي دسترخوان ولګو او ځان سره خلک راولو. نو دا به زمونږ کوشش وي چې هر رمضان کې یا په هر روژه کې مونږ دغسې دسترخوان ولګو. الله تعالی ته د خدمت ضرورت نشته او د الله تعالی د مخلوق خدمت کول په اصل کې د الله تعالی. که هر څومره دا د ریاست ذمهواري ده، خو ولې د درېیمې نړۍ ریاستونه الله دې مل شه. طبقاتي مبارزه هم باید وشي. په ولس کې د خپل حق د پوښتنې مزاحمت هم وجل نه دي پکار، خو روژه او وږې خېټه دې کس لا فقط لاس ورکړه چې اوزي له ګردابه. صاحبه تا خو ګرانې فلسفې راوړي دي. د کیفی د پخلي یو استاز چې ثناء الله یادیږي ځان خوش قسمته بولي چې د دې لړۍ کړۍ ده. زما نوم دی ثناء الله استاز، کوټه خیبر کیفی کې زه استاز یم، بلکې پخلی کوم. زه ډېر خوشنصیبه کس یم، زه کلي ته روان ولم چې نمال دا معلومه شوه کوټه خیبر کیفی کې افطاري ورکوي. نو زه بلته پاتې شوم د خپل د ثواب په نیت باندې. نو زه خپله سهار چې راسم او د افطاري مطالعې تیاروم، نو زه ډېر خوشنصیبه کس یم. د کویټې نه راغلی بل استاز نوم یې عبدالباري دی، وایي دا موقع الله بختورو له ورکوي. دا کوټه خیبر کیفی کې زه کې پخلی کوم، سالن پخوم. نو دا ماشاءالله موږ ښه کار روان دی او زه مازدیګر ښه وختي راسم، مازدیګر لمونځ وکړم راسم، لږ دا پخلی کوم. دا ټیم ښه ده، خپل د روژه مات هر څه کنه هر څه د تیاري دا ټیم. شیخ چې 10 روژې پوره کړې نو په ږیره یې لاس راښکو. دې ته نه ګوري د وږو چم کې هره ورځ روژه ده. دا حکومت وخت او ریاست له پکار دی چې د وږو د چم د روژې د ماښامي خبر واخلي. ابصر افغان، پېښور.